نو د اوټ شرعي حیثیت څه دی؟ آیا اوټ چاته ورکول پکار دي او د ملک واګدار او د ملک مشر څوک جوړول پکار دي؟ نو په اسلام کې د قیادت او رهنمایي لپاره داسې سړی منتخب کول پکار دي چې هغه تقوادار وي، هغه پرهیزګار وي، هغه د عدل او انصاف نه کار اخلي. په دین کې د بزرګۍ او لویوالي معیار نه مال دی، نه دولت دی، نه خاندان دی، بلکې دین کې هغه کس د ټول نه زیات افضل دی چې د ټول نه زیات د الله جل شانه نه یریږي، د الله جل شانه د حدود خیال ساتي، په زړه کې د الله جل شانه یره فرته وي. ځکه الله جل شانه په قرآن مجید کې فرمایي: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اے انسانانو مونږ تاسو د یو سړي او ښځې نه پیدا کړی، ستاسو کورنۍ ستاسو قبیلې مې جوړې کړې دي دې دفعه چې تاسو یو بل وپېژنئ. بېشکه الله جل شانه په نیز باندې په تاسو کې معزز او مکرم هغه دی چې تاسو کې زیات متقي او فرهیزګار وي. عزتمند قیادت او انتخاب دا یو خالص دینی فریضه ده. اوټ ورکول دا یو دینی فریضه ده او خپله مشوره ورکول دي. د الله جل شانه امانت دی ستا سره، نو دا اوټ به صرف ته د هغه کس په حق کې استعمالوي چې واقعا کس چې کم دی هغه د خدمت لایق وي، هغه چې کم دی د خلکو خدمت کولی شي او هغه د الله جل شانه نه یریږي. ځکه الله رب العزت فرمایي: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بېشکه الله جل شانه تاسو ته حکم کوي چې تاسو خپل امانت هغه چا ته حواله کوي چې د هغې اهل وي. یعنی داسې کس ته به اوټ نه ورکې چې هغه فحاش وي، هغه زناکار وي، هغه د خلکو حقوق خیال نه ساتي، په سنتو برابر نه وي. نو یو کس چې د الله جل شانه د دین خیال نه ساتي، د شریعت د حدود خیال نه ساتي، نو هغه به چې کوم دی سبا له ستا څه خدمت وکړي، ستا د حقوقو به څه خیال وساتي، هغه به سبا له د عدل او انصاف نظام څه قایم کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې کم کس د مسلمانانو د اجتماعي امور ذمہ دار وي او د هغوی سره خیانت وکړي، نو الله جل شانه په هغه باندې جنت حرام کړي. د الله رسول دا هم فرمایلی دي چې کم کس د مسلمانانو د اجتماعي معاملاتو ذمہ داری قبول کړي، بیا د هغوی سره خیرخواهي ونه کړي او د دوی د کار په پوره کولو کې ځان ستړی نه کړي، لکه څنګه چې د خپل کار د پاره ځان ستړی کوي، نو الله تعالی به دا سړی پړ مخې جهنم ته ورغورځوي. لہذا محترمو چې کم هم بادشاه راشي، د کمې پارټۍ بادشاه هم راشي، هغه له پکار دی چې د عدل او انصاف نظام قایم کړي. هغه چې کم دی هر چا ته خپل خپل حق پوره ورکړي. ځکه عزتمندو دا بادشاهي دا یو ډیر لوی نعمت دی. ځکه الله جل شانه خپل پیغمبر ته فرمایي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اے پیغمبر ته الله جل شانه پر رحمت باندې د خلکو ته نرم شولي. کچیرته ته سخت خوی وي، سخت مزاج وي، نو بیا دغه سخت مزاج عرب دا بیا ستا خواته نه راتلل او ستانه غیر چا پیر نه تاویدل. نو چې کله د ملک او بادشاه مقرر وي، هغه د فاردا نصیحت دی چې هغه بیا د خپل ما تحت خیال وساتي. ځکه پتا باندې د الله جل شانه لوی نعمت دی او بل پتا باندې خلکو چې کم دی ډیر غټ اعتماد وکړو.